دوستانو سلامونه، نیکي دې مې ومنئ. یو موضوع مې اوس د دې سمندر په غاړه کې رایاد شو، هغه دا چې د دې فیسبوک چلوونکو ته زما یو پیغام ده چې د فیسبوک د سوشل میډیا چلوونکو ته زما په ډېر درناوي دا هیله ده چې دا د دروغو خبرونه دې نه نشروي، په دروغو باندې دې خلک نه وژني، نه مریضان کوي. کله په سوشل میډیا کې راځي چې زه مریضه یم او کله راځي چې زه بیماره یم. دوستانو داسې هېڅ هم نشته. دوستانو تاسو ته پته ده چې په سوشل میډیا کې زما یو نغمهزار نه بغیر او نغمه افیشل یوټیوب نه بغیر زما د هېڅ یو میډیا سره تعلق نشته. دا ټول فیک دي، دروغ دي. دوی زما دروغ شیان نشروي. دوستانو تاسو ته پته ده چې د کومنټ په خاطر، د لایک په خاطر دوی خلک هم وژني، هم یې ژوندی کوي. نو دوستانو تاسو یقین مه کوئ او زه په ډېر احترام سره، په ډېر درناوي سره د سوشل میډیا د چلوونکو نه دا هیله کوم چې نور دې دا دروغ بند کړي. دروغ دي، دروغ دي، نور دا دروغ دي چې نغمه مړه ده او همداسې زما په رنګ ډېر داسې مشهور فنکاران، سیاستمداران یا نور ډېر مشهور خلک دوی وژني، ژوندی کوي یې، مریضان کوي یې. دا ټول دروغ دي، فیک دي. نو دوستانو زما هیله دا ده چې تاسې د دوی په خبرو یقین مه کوئ. زه ژوندي یم، زه جوړه روغه یم، ماشاءالله ډېر ښه صحت لرم، ماشاءالله د خدای نه راضي یم چې خدای تعالی ماته ډېر ښه صحت راکړی دی، ډېر ښه ژوند یې راکړی دی. نو زه د دوی نه هیله کوم چې نور دا دروغ او دا فیک شیان دې نه چلوي په سوشل میډیا باندې دي. نو د خپل پیمنټ او پیسو د حاصلولو دا خو ناروا دي که نه؟ دا ډېره غلطه خبره ده دوستانو چې دوی په ارامه باندې پیسې ګټي. نو دوستانو تاسو ته پته ده چې زه شکر جوړه روغه یم او زه د دوی نه هیله کوم چې نور د داسې فیک او دروغ راپورونه دې لاس واخلي او په ډله ییزې رسانو کې نن سبا زما په هکله همداسې زما د نورو هنرمندانو په هکله باندې ډېر دروغ او فیک خبرونه نشریږي. زما هیله ده چې د دې نه دې لاس واخلي او نور دا دروغ خبرونه دې نه نشروي. دوستانو زه دلته راغلی یم د سمندر په غاړه کې خوند اخلم، انجوی کوم د سمندر نه. سان فرانسیسکو د دې ته راغلی یم، د دې نه خوند اخلم او زه شکر جوړه روغه رمټه یم، نه مریضه یم او نه مړه یم. کله مې مړه کړي، کله مې ناجوړه کړي، همداسې نور خبرونه. نو دوستانو نور زه هیله کوم د سوشل میډیا د ټولو رسانو نه په ډېر احترام او په ډېر درناوي هیله کوم چې دا فیک خبرونه دې دوی نور نه نشروي. مننه.